الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأعراف آية نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. د دې آیاتونو مناسبت په دې ځای کې هغه داسې ده. مخکې موږ تاسو ویلو چې په دغه صورت کې الله تعالی په بندگانو خپل نعمتونه بیانوي، دنیوي، او بیا د دې په سلسله کې د دې ته متوجه کوي چې تاسو ایمان راوړئ، د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړئ. نو دلته الله تعالی فرمایي ولقد مکناکم فی الارض، او یقینا موږ تاسو ته ځای درکړی و په ځمکه کې. مکننا دا باب د تفعیل ده. مکن یمکن تمکین لمکان نه، مکان ځای ته وایي. موږ تاسو مکان ځای ته وایو. لکه دا چیرته چې کور خالی بیا وایي مکان د کرایې لپاره خالی ده. مکان اصلا ځای ته وایي. مکن یمکن تمکین بل چاته ځای ورکول. ولقد مکناکم، او یقینا موږ تاسو ته ځای درکړی فی الارض په ځمکه کې. ادوینو په ځمکه کې الله موږ تاسو ته ځای راکړی، پکې اوسېږو، ژوند کوو. وجعلنا لکم فیها معائش، او موږ ګرځولي دي تاسو لره فیها په دې ځمکه کې معائش. معائش دا جمع دي معیشتون ده. معیشت اصلا ژوند زندگی ته وایي، جمع به معائش سي، خو دلته تقدیر د مضاف ورسره ده. اسباب المعائش، اسباب د معیشت. وای موږ تاسو ته ګرځولي په دې ځمکه کې اسباب د ژوند زندگی، اسباب د معیشت. اوبه پیدا شوي، لمر شته ده، ګیاګانې، بوټي، میوې، خوراکونه، نور څه چې د ژوند حاجات دي د انسان ضرورت ته، هغه اسباب پیدا کړي. او موږ ګرځولي تاسو ته په دې ځمکه کې معائش، اسباب المعیشت. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم تاسو د الله شکر ادا کوئ. قلیلا نوم ویلی اوس دا مفعول مطلق د لپاره د تشکرون، یعنی تشکرون شکرا قلیلا، تاسو د الله شکر ادا کوئ په ډېر کم شکر سره. او دا ما دا زائده ده لپاره د تأکید د قلت راغلی. ولقد مکننا، ویقینا ما به شما جای دادیم، مکان دادیم، فی الارض در زمین، وجعلنا، وگردانیدیم برای شما در زمین معائش، اسباب معیشت را. قلیلا ما تشکرون، شما بسیار کم شکر الله را ادا میکنید. ولقد خلقنا، الله اوس بل نعمت بیانوي. یو نعمت خو الله بیان کو چې هغه الله موږ تاسو ته په ځمکه کې ځای راکړی، او د ژوند د زندگی اسباب دی راته برابر کړي. اوس یو بل نعمت بیانوي. هغه نعمت دا ده چې الله تعالی د موږ تاسو نیکه آدم علیه السلام دا پیدا کو، دته صورت ورکو، د صورت انسانی ښایسته صورت ورکو. بیا یې ملائکه ورته وویل چې اوس د آدم ته سجده وکړئ. بیا ملائکه و آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ابلیس سجده ونه کړ. دا انعام
اگر که الله تعالی په آدم علیه السلام کړی خو په آدم باندې انعام دا په بچیانو باندې انعام و احسانی لکه یو کس وي د تاله نیکه سره نیکي کړی وي احسان کړی ته که اوس هغه ووینې د هغو سړي لمسیان ووینې کړوسیان بچیان یې ووینې نو ته د هغو اکرام کوې یاره د دو یو ډېر بهادر نیکه و د موږ نیکه سره یې داسې مدد کړی و داسې نصرت یې کړی و د موږ نیکه داسې چېرته ګیر راغلی و پیسې یې په کار وې یا جیل کې و یا بل کې و د دغو نیکه ورسره نصرت کړی و دا ځکه یې موږ له نیکه سره یې نیکي کړې وه الله دلته وایي آدم علیه السلام پیدا کول هغو ته صورت بشري ورکول په ځمکه کې خلیفه ګرځول دا ما کړي نو دا په دې بندګانو باندې په دې د آدم په بچیانو یو احسان شو نو بچیان باید دغه احسان هیر نه کړي ولقد خلقناکم او یقینا موږ تاسو پیدا کړئ ماشوماره خلق کردیم ثم صورناکم بیا هم تاسو ته صورت درکو صورنا دا باب د تفعیل د له صورت نه صورت شکل ته وایي صور یصور تصویر دا یو شي ته شکل ورکول صورت ورکول بیا هم تاسو ته صورت درکو دغه انساني صورت هم درکو ثم قلنا بیا موږ وویل للملائکة ملائکه ولره اسجدو سجده وکړئ لآدم آدم لره فسجدو سجده وکړه ټولو ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړه لم یکن من الساجدین دی نو له جملې د سجده کوونکو و یقینا ما شما را پیدا کردیم الله میگه ثم صورناکم باز به شما صورت بشری دادیم باز ما گفتیم به ملائکه که شما سجده بکنید به آدم باز سجده کردن ملائکه مگر ابلیس نبود ابلیس از جمله سجده کنان دلته ظاهرا یو سوال و جواب کیږي هغه سوال و جواب داسې کیږي د آیت شریف په اول کې الله تعالی وایي چې ما تاسو پیدا کړئ او تاسو ته مې صورت انساني درکو او بیا وروسته وایي ملائکو ته مې وویل چې د آدم ته سجده وکړئ نو او دا ټولې په ثم باندې عطف کړي او ثم لپاره د تراخي راځي چې یو شی په بل پسې وروسته وي نو له دې نه خو معلومیږي چې د موږ خلقت د موږ صورت له آدم علیه السلام نه مخکې و او آدم علیه السلام چې موږ الله تعالی پیدا کړ بیا آدم علیه السلام ته ملائکه ورته وویل چې آدم ته سجده وکړئ تاسې ورته ګورئ ولقد خلقناکم او یقینا تاسې مو پیدا کړئ ثم صورناکم بیا هم تاسو ته صورت درکو چې تاسې مو پیدا کړئ صورت مې درکو تاسې د آدم بچیانو ته ثم قلنا بیا مو وویل ملائکه ته چې سجده وکړئ آدم ته له دې نه وروسته او حقیقت داسې ده که بالعکس ده الله تعالی آدم اول پیدا کو صورت ورکو بیا ملائکه ورته ویل چې دته سجده وکړئ چې هغو سجده وکړه بیا وروسته یې مخ پیدا کړو مخ ته صورت راکو دا خو وروستنۍ قصه ده او دلته د موږ خلق د موږ صورت دا مخکې سو په آیت شریف کې د آدم علیه السلام ته ملائکو سجده هغه وروسته سوه دې ته جواب داسې کړی وایي دلته دا خلقناکم په دې کې تقدیر د مضاف ده خلقنا اباکم یقینا موږ پیدا کو ستاسې پلار ولقد خلقناکم یقینا موږ پیدا کو اباکم د تاسې پلار ثم صورنا اباکم بیا مې تاسې پلار ته صورت ورکو ثم قلنا للملائکة اسجدوا کله چې مې تاسې پلار پیدا کو صورت هم ورکو بیا ملائکه ورته وویل چې سجده وکړئ دغو آدم ته دا کوم چې تاسې پلار ده اوس آدم په خپل نامه ذکر کړو اوس به ته یو بل سوال وکړې چې نو دې ته څه حاجت خلقناکم وصورناکم خو له اول نه به ویلي وو ولقد خلقنا آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائکه آدم به خپله ذکر کړی د موږ ذکر یې ولې وکړو بیا د تقدیر د مضاف وکړو دونه تکلیف دې جوړ کړو هغه خو موږ تاسې ویل چې دلته الله تعالی په موږ خپل نعمتونه بیانوي او په موږ باندې انعام ده اصلا په آدم باندې انعام ده نو ذکر دی موږ وکړو مراد جن آدم ده چې په دواړو دا انعام ذکر سي د دواړو انعام ته اشاره سي چې دا په تاسې انعام ده خالی په آدم باندې انعام نه و چې آدم الله پیدا کو صورت بشري ورکو خو دې تا نیکو دا یې تو پیدا کړې دا یې تا ته دا صورت بشري درکو آدم ته ملائکه سجده وکړه دا د آدم باندې انعام و دا په ماوتا باندې انعام وکانه خو د ماو دې تا نیکو وکانه نو ځکه دلته خلقناکم ثم صورناکم دسی ویل الا ابلیس
مگر دا ابلیس د سجده ونه کړه. لم یکن من الساجدین د نو له جملې د سجده کوونکو. ابلیس دا وایي له ابلس یبلس ابلاس نه ده، باب د افعال ده. ابلس یبلس ابلاس فهو مبلس، دا مایوسی ته وایي، ناامیدي ته وایي، مایوسه کېدل، ناامیده کېدل. وایي ابلیس ته ځکه ابلیس وایي چې هغه د الله تعالی له رحمت نه مایوسه ده، له دې وجې نه ده ته ابلیس وایي. دلته ظاهرا یو سوال کېږي. سوال داسې کېږي وایي موږ وویل ملایکه ورته ستاسو سجده وکړئ آدم ته، ملایکه و سجده وکړه، ابلیس ونه کړه. نو سوال به دا اوسي چې ابلیس ته خو امر نه و شوی، نو سجده یې ونه کړه، ویې نه کړه کام. امر چاته سوی؟ قلنا للملائکه، موږ وویل ملائکه ته، ما به ملائکه گفتیم اسجدوا سجده بکنید. به ابلیس خو قطعا امر نشده بود، که امر نشده بود خواهی که سجده نکرد خو نکرد دیگه، امر برش متوجه نبود، امر خو به ملائکه شده بود. ایده جواب دسی ده سی ابلیس دا په ملائکه و که یو فرد و امر سی یو جماعت تاوسی اغا فرد پی که داخلی. ای موگ استاز و اغا با مثال ویل وی لکه تاسب دی جماعتونو که ماشمانو تا سبق وایست، دا قاعده بغدادی و ناظره و بلو الف لام سپاره وایست. وی دی ماشمان مثال داس شل نپاره ماشمان نی، پنځه پی که جنکی، نو په دې کې ماشمان ډیر شور جوړ کی او استاد د امیز د سپلرګي وږي او هلیکانو چوپ شي. د دې څه مطلب؟ د هلیکانو چوپ شي، جنکیو شور کوي، کټول چوپ شي، ټول چوپ شي، هلیکانم چوپ شي، جنکیم چوپ شي. واله که جنکیو ته خو د امر نه کړی، دلته هلیکان ډیر دي، جنکی کم دي، چې هلیکانو ته امر وسو څوک هم پکې راغلو، جنکیم پکې راغلي. دلته هم داسې ملایکه ډیرې وې، ابلیس پکې یو فرد و، نو چې امر وسو سجده وکړئ او ملایکه و دیم پکې مراد و، دوم باید سجده کړي وای. لم یکن نو دا ابلیس من الساجدین له جملې د سجده کوونکو. قال الله تعالی ورته ویل ما منعک، ما استفهامیه ده، ای شیء منعک، کوم شی ته منع کړې، کدام چیز تو را منع کرد، ان لا تسجد، ان لا دا پاسل کې ان ناسبه او لا نافیه ده، ان لا تسجد ست سجده ونه کړې. اذ امرتک کله چې ما امر درته وکړو، دا کوم شی ته منع کړې چې تا سجده ونه کړه، کدام چیز تو را منع کرد که تو سجده نه کردی، تا خو باید سجده کړی وای. دلته بیا د الا پکې زائد ده، ما منعک ان تسجد، کوم شی ته منع کړې چې سجده دی ونه کړه، کدام چیز تو را مانع شد. قال دا ابلیس ویل انا خیر منه، زغوره یم لدی آدم نه، زلدنه بهتر یم، خلقتنی زدی پیدا کړی یم، من نار لور نه، وخلقته او دی پیدا کړی دا آدم من طین لخټی نه، زدی لور نه پیدا کړی او دی لخټی نه. اور خو لخټی نه ښه ده کان، اور حرارت لري، ګرمایش لري، پخلی کولی سي او خټی نشي کولی. اور رڼا لري او خټه رڼا نه لري. اور برځي سی اور بلکې پورته ځي لمبي، او خټه سي هغه لاندې ځي بره نه ځي، نو زه له ده نه غوره سوم کان. قال الله تعالی ورته ویل فاهبط منها، راکوز شه منها لدې جنت نه، هبط یهبط هبوطا کوزېدلو ته وایي، فاهبط راکوز شه منها لدې جنت نه، فما یکونو فما ینبغي نو مناسب نه ده لکه تا لره ان تتکبر داسې تلویي وکړې، تتکبر تکبر یتکبر تکبرا فهو متکبر، دا باب د تفعل ده لکبر نه، کبر لویي ته وایي، تکبر ځان ته لویي ثابتول، ځان لوی بلل، ځان له خلکو نه غټ بلل، په یو خلکو کې ځان ته لویي ثابتول. فما یکونو نو مناسب نه ده تعالی را ان تتکبر چې تلویي ځان ته ثابته کې، ته تکبر وکې، ته غرور وکړې، فیها په دې آسمانونو کې، په دې جنتونو کې، فخرج راوزه له دې جنتونو له دې آسمانونو، انک یقینا تسې من الصاغرین، ته یې له جملې د ذلیلینو نه، صاغرین دا جمع د صاغر دی، صيغه د اسم فاعل لصغر
یصغر صغارة په معنا دی وړکی کېدل، ذلیلېدل، خوارېدل. تیل جملې د ذلیلینو نه، خوار شوو نه، سپکو نه یې ابلیس له اسمانونو له جنتونو نه راوشړل. تر همدې چې پورې بس ده. نو په دې آیتونو کې د آدم علیه السلام باندې یو انعام وشو چې هغه سجده وله. ملایکه ورته سجده وکړه او ابلیس سجده ونه کړه. ابلیس ته چې الله ویل تا ولې سجده ونه کړه؟ وایي زه له ده نه غوره یم، زه له اور نه یم، دی له خټې نه پیدا ده. ابلیس دلته تعصب وکړو، قومیت یې وکړو، په خپل اصل باندې افتخار وکړو. له دې نه باید سړی ځان وساتي. دا داسې به سړی نه وایي چې زه د فلان فلان بچی یم. دا د ابلیس خبرې دي. په اسلام کې دا نشته چې زه د فلان زوی یم، زه د فلان زوی یم، زه د فلان. داسې ویلی سي زه د فلاني زوی یم د خپل معرفت په خاطر. لکه الله تعالی وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای خلکو ما تاسې پیدا کړئ له یو نارینه له یو ښځینه، له آدم و له حوا نه. وجعلناکم شعوبا و قبائله، تاسې موږ ګرځولې لوی لوی قومونه، وړې وړې قبیلې، لتعارفو چې یو بل وپېژنئ. زید راغلی و کوم زید؟ پښتون. خالد راغلی و کوم خالد؟ تاجک. محمود راغلی و کوم محمود؟ او ازبک. پنجابی، هغه عربی، هغه ترکی. دا قومونه صرف د دې لپاره دي. ان اکرمکم عند الله، یقینا بهترین د تاسې د الله په نزد اتقاکم، هغه ډېر پرهیزګار ده. چې تقوا پکې و بس هغه د موږ په نزد بهترین ده. الله تعالی بیا وایي ان الله علیم خبیر. الله وایي عالم ده، خبردار ده. تقوا تا ته نه معلومیږي چې څوک ډېر متقي ده. د چا په زړه کې ډېره تقوا ده. اوس بلال حبشي قریشي نه و، ګوره عرب نه و. په عربو کې قریشي نه و، هاشمي نه و، د نبی علیه الصلاة والسلام قریب نه و، حبش و، تک تور ولو، غلام و، مالدارم نه و، امیرم نه و، وزیرم نه و، خو مؤمن و، د نبی علیه الصلاة والسلام مخلص ملګری و، موحد و. موږ یې په نامو افتخار کوو. ډېر داسې کور به نه وي چې په هغو کې د بلال په نامو یو سړی نه وي، افتخار پرې کوو. خو د دې بالمقابل ابو لهب عربي و، قریشي و، هاشمي و، د نبی اسلام ترو و، ښایسته و، مالدار و او امیر و. ټول کمالات پکې و، بشري کمالات. خو مسلمان نه و، موحد نه و. موږ افتخار پرې کوو. لعنت پرې وایي تبت یدا ابي لهب وتب. دا به نه وایي زه د پلاني و د پلاني زوی یم. دا د ابلیس خبره ده. وایي بیا د معرفت په خاطر. داسې به نه وایي زه له چا نه ښه یم، زه پښتون یم له پنجابي نه ښه یم. دا خبر که دې وکړه دا بعینه د ابلیس خبره ده. زه پښتون یم له تاجک نه ښه یم، زه تاجک یم تر ازبک نه ښه یم، زه ازبک یم تر ترکمن ښه یم. دا سمه د ابلیس خبر ده. په دې باندې ځان پوه کړئ. موږ ټول د آدم او د حوا بچیانو، د یو مور و پلار بچیانو. نو د یو مور و پلار بچیان څنګه یو ښه سو بل بد سو؟ دا عجبه خبره ده. پښتون ولې په پنجابي ښه ده؟ چا ویل چې پې ښه ده؟ خو هغه هم د آدم زوی ده، ته هم د آدم بچی. هغه هم د حوا بچی ده، ته هم د حوا بچی. دا خو ولې چېرته راغی؟ دې تعصب وکړو، قومیت یې وکړو، خپل په اصل باندې افتخار وکړو. اصل ته به نه ګورې، د الله حکم ته به ګورې. انما المؤمنون اخوة. په حدیث شریف کې راځي وایي د تاسې پلار یو ده، د تاسې مور یو ده. عربي به په عجمي، عجمي به په عربي افتخار نه کوي مګر په تقوا. یو په بل باندې فضیلت نشته. دا یو. بل ابلیس حسد وکړو. څه شی وکړو؟ حسد. چې ولې آدم علیه السلام ته دا مرتبه حاصله سوه چې دته د ځمکې خلافت ورکړی سو؟ ملایکه ده ته سجده وکړه د حسد له وجې. په علما وایي حسد اوله ګناه چې په اسمانونو کې سوي هم ده د حسد له وجې. ابلیس له آدم سره حسد وکړو. په ځمکه کې هم اول ګناه سوي د حسد له وجې. قابل په حابل باندې حسد وکړو چې ولې تا بیبي به ښایسته دي، ما بیبي به بدرنګه وي. په دې سرلانجه سوله لهغه چې قتل ته خبر ورسته. ګناه اوله هلته د حسد له وجې سوي، دلته دا نن سبا چې موږ تاسې معاشره کې راواخلو ټول ګناهونه چې کېږي د چا له وجې نه کېږي؟ د حسد له وجې. د بل سړي په مال، په دولت، په زور، په قدرت، په دې سره حسد وکي، بدبیني وکي، بل ورځ مرګ ته خبر ورسېږي، قتل ته خبر، دشمني ته خبر ورسېږي. له دې چې باید موږ تاسې ځان وساتو. بل الله حکم ورته وکړو چې آدم ته سجده وکړه. دی وایي زه له ده نه ښه یم، زه له اور نه پیدا یم، دی له خټې نه پیدا ده.
والکه که ښه که بیکاره د الله حکم ته ګوره د الله د حکم مقابله کې به ګورئ عقل نه جنګوئ نن سبا چې دا څه غلط کارونه کیږي د الله د حکم مقابله کې دی عقل جنګوي والکه امریکانیان دي کافران دي ظالمان دي دی وای وطن جوړوي الله وای د دې مقابل کې جهاد فرض ده وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه دی وای وطن جوړوي والکه وطن د سر وخره وطن نه جوړوي دا کافر دی الله څه وایي دا خبر ګورې زده کوي د الله د حکم مقابل کې د شریعت د حکم مقابل کې عقل جنګول دا هم د ابلیس کار ده دا هم د چی کار ده او دا څو خبرې دلته معلومې سوې یو داسې قومیت او عصبیت به نه کوو دا د ابلیس کار ده انا خیر منه د ما پلار اورو او د ده پلار څه شی و خټه وه زه سپین یم دی تور دی زه فلان یم دی فلان دی دا د ابلیس کار ده بل به د الله د حکم مقابله کې عقل نه جنګوو دا هم د ابلیس کار ده د الله حکم راغی بس آمنا او سلمنا دریم حسد به نه کوو کله ګناه ځان خلاصوي د چا په مالو په دولت په عزت باندې حسد مه کوئ بس وایه الله د تا تقسیم د ته ښه پیږي خپل عبادت او اطاعت کې کوشش کوه انشاءالله بیا به سړی کامیابیږي تر همدې پورې بس ده سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې که څه زیادت او نقصان شوی یا الله تی موږ ته معافي وکړي یا الله د ابلیس له متابعت او پیروي نوم وساتې یا الله د تا د قرآن د سنت پیرو متبع هم جوړ کړي یا الله له حسد نوم وساتې یا الله له عصبیت او قومیت نوم وساتې یا الله د شریعت تابعدار هم وګرځوي یا الله په حاضر مجلس باندې فضل و کرم وکړي ظاهري باطني ناروغیو تم صحت عافیت نصیب کړي بچیان لورګانې راته نیکان صالحان کړي طالبان قاري صاحبان علما به عمله جوړ کړي یا الله دې موږ مشکلات حل و فصل کړي یو حاجي صاحب د دعای غوښتلې ده ډېر وخت بیمار ده دعا ورته وکړي الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي د دې بیماریو تکلیفونو دې الله تعالی اجر و ثواب ورکړي بچیانو لورګانو نور اقارب سي د خدمت کوي هغو ته هم الله اجر و ثواب ورکړي اسلامي ملکونو کې د الله تعالی اسلامي نظام امن و امان راولي یا الله د مجاهدینو ته حافظ و ناصر مددگار شي یا الله کافران به ظاهري قدرت لري توان به لري وس به لري یا الله ته د مجاهدینو حافظ شي ته ناصر شي یا الله د دې اسباب ټول ختم کړي ورته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى